أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. مخکې آیت مبارکه کې فرمایلو منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. په اهل کتابو کې ځینې خلک مؤمنان دي او زیات فاسقان دي. د فاسقانو لس قباحتونه بیان شو. دې ځینه دغه اهل کتابو کې چې کم مؤمنان دي داغوی لس صفات بیانوي. درې صفات دي آیت مبارکه کې بیان کړي دي. فرمای لیسو سواء ندی برابر من اهل الكتاب اهل کتاب، یعنی ټول اهل کتاب یو شانتی ندی. امة قائمة یتلون آیات الله، یو ټوله د اهل کتابونه چې هغه ولاړ دی په دین باندې او لولي آیتونه د الله تعالی. نو دا اهل کتاب چې کم په دین باندې ولاړ دی او د الله تعالی آیتونه لولي، نو دا دغه فاسقانو اهل کتاب په شان نه دي. لکه حضرت عبدالله ابن سلام چې دا د یهودو عالم و او سره د خپل مرګرو ایمان قبول کړو. نو هغه اهل کتاب چې کم د نبی علیہ السلام په وخت کې ایمان راوړی دی، یا د یعقوب علیہ السلام نه راپدې خوا او د نبی علیہ السلام نه مخکې زمانه کې چې کم مؤمنان اهل کتاب راغلي، هغه د دینه مراد دي. او د اخرنی امت چې دی د دې مؤمنان داتی هم مراد دي. نو یو حدیث شریف کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د ماوستن مونځ ډیر لیټ کړلو، او بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مانځه ته راغی، نو صحابه په انتظار کې ناستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت مبارکه ولوستلو چې ندی برابر د اهل کتابونه ټول، یو ټوله د اهل کتابونه هغه دی چې دوی د الله تعالی آیتونه لولي د شپې په یو حصہ کې، او دوی دغه الله تعالی ته سجده کوونکي دي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې په سابقه امتونو کې داسې یو امت نه دی راغلی چې په دې ټیم باندې د هغوی عبادت کړی دی، سوا د دې آخرني امت نه چې د ماوستن د مونځ دا ټیم چې دی دا په مخ کې سابقه امتونو کې نه و. نو دې کې دا امت چې دا هم شامل دی. بیا دا کم درې صفتونه چې ذکر کړي دي، نو یا خدا یو مونځ یادېږي چې دا اهل کتاب چې دي قائمتون دا ولاړ دي په مانځه کې، یتلون آیات الله، او په دغه مانځه کې د الله تعالی آیتونه قرآن پاک لولي، انا اللیل په حصہ د شپې کې، وهم یسجدون او دوی په دې مانځه کې سجده هم کوي. یا مراد سجده او یا تی مراد خشوع او خضوع او عاجزی ده.
او یا دا ټول جدا جدا صفتونه دي چې په اهل کتابو کې یو ټوله داسې دی قائمتون چې په دین باندې ولاړ دی نو یو په دین باندې استقامت ودرېدل په کتاب الله باندې منګولې خخول او دویم صفت ذکر کوي یتلون آیات الله دا الله تعالی د آیاتونو تلاوت کوي انا اللیل د شپې په حصہ کې وهم یسجدون او دا جدا صفت ده چې دوی الله تعالی ته سجده کوي عاجزي پیش کوي یؤمنون بالله دې کې هغه مزید شپږ صفاتونه بیانېږي نو فرمایي چې دوی ایمان راوړي په الله باندې والیوم الاخر او دا آخرت په ورځ باندې هم ایمان راوړي ویأمرون بالمعروف او دا اهل کتاب دوی د نیکی حکم کوي وینهون عن المنکر او د ګناه نه منع کول کوي ویسارعون فی الخیرات او دوی په نیکو کې ډیر زیات کوشش او مهنت کوي واولئک من الصالحین او دا خلق د اهل کتابو دا ټوله چې دي دا د نیکانو نه دي وما يفعلوا من خیر او هغه چې کوي دوی سنیکی فلن یکفروه نو هرگز به ناشکری ونه کړلی شي د هغې دوی چې کومه نیکي هم کوي نو د هغې به الله تعالی قدرداني کوي د هغې ثواب به دوی ته میلاویږي والله علیم بالمتقین او الله تعالی په پرهیزګارانو باندې خبردار دی عالم دی د هغوی اعمال اینی او د هغې بدله به دوی ته میلاویږي لیسو سواء ندی برابر من اهل الكتاب د اهل کتابنا امتون یو ټوله ده قائمتون ولاړ یتلونا چلولی آیات الله آیاتونه د الله انا اللیل په حصہ د شپې کې وهم یسجدون او دوی سجده کوي یؤمنون بالله ایمان وروړي په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ویأمرون او حکم کوي بالمعروف په نیکۍ سره وینهون او منع کوي عن المنکر د بدۍ نه ویسارعون فی الخیرات او کوشش کوي په نیکو کې واولئک من الصالحین او دا خلق د نیکانو نه دي وما یفعلوا او هغه چې کوي دوی من خیرین د څه نیکۍ نه فلن یکفروه نو هرگز به ناقدري ونه کړلی شي د هغې والله او الله تعالی چې دی علیم علیم دی بالمتقین په پرهیزګارانو باندې الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين